ایران د اپریل پر 8 باندې اعلان وکړ چې نن شپه زه یو شی کوم چې ګرد دنیا به اریانه پاتې سي. نن هغه شپه ده. خدای دې خیر کړي. هوتیز هم د ایران سره یو ځای سوله چې هغو په لاس کې د باب المنداب دی. د باب المنداب د 600 څخه تر 700 میلیونه بیرل تیل در هغه تیریږي. سټریټ هورموز نن بیا بند کړي. که هغه پسې بند کړي دغه ته وایي global decline, global recession. نو تایوان هم د چین سره ریکنسیلیشن وکړي. تایوان یو وخت د چین یو برخه و او تایوان د امریکا لیډینګ ټریډ پارټنر دی او سیمی کنډکټرز جوړي چې پخوا امریکا دغه فیصله کوله چې اول د سیمی کنډکټر دی پر چا خرڅولای سي او دغه سیمی کنډکټر څخه الکترونیکس جوړیږي چې ټیلیکومونیکیشن جوړیږي. چې تایوان چې بحرین، کویت، یو ای ای، دوبای دا ځایونه ولید چې امریکا دوی سره میلیټریلی ونه درېدله نو دوی وایي سبا زموږ سره هم نه درېږي. چین خو یو وخت زموږ دوست و، بیرته ورځو. هندوستان 9 میلیون وظیفې د لاسه ورکړې. جنګ د 1 بیلیون څخه 2 بیلیون ته وختې. چین د امریکا د هالیوډ ګرده فلمونه بیان کړه. وای بالای ته زموږ په وطن کې نسي چلولای. هغه امریکا د چین څخه د 400 تر 500 میلیونو ډالرو په د فلم انډستری کې جوړولې. سلفر هم د سټریټ اف هرموز تیریږي او سلفر څخه سلفریک اسید جوړیږي. د سلفریک اسید څخه الکترونیکس، امیونیشن، تاسو فکر وکړئ میلیټری خو د امیونیشن په کار دی او د ګریډ د زموږ برق چې په چلیږي دا ګرده په سلفر چلیږي. دا هم د خواڅ راځي. نیمه د دنیا سلفر د سټریټ اف هرموز تیریږي. خدای دې خیر کړي. وظیفې، پیسې، طلا پر دا باندې ډېر پام وکړئ. زه وایم چې دعاوې کوي چې دا ورځې په ډېر احتیاط زموږ پر افغانانو تېرې سي. ولې چې موږ ګرده په کانسرټو اخته یو. دغه ته مو پام نه دی چې د خپل پیسې وساتئ. هر ځای چې زه ګورم اوس نازي اقبال هم راوستلې ده کاناډا ته او ارون پاچا بیا کالیفورنیا ته تللی دی. هغه خلک چې په موږ باندې چاودنې کوي، زموږ خلک وژني، موږ پیسې ورکوو کانسرټو ته. دوی پیسې خو راسنځي پاکستان ته. ارون پاچا په هغه زموږ ملي سرود هم ویله. نازي اقبال د کوم